हमने 40 साल से प्रॉक्सी जंग लड़ी, हमारे अड्डों से हवाई जहाज उड़ते और अफगानिस्तान में बमबारी करते। پر پاکستاني پوځ د مولانا سخت ګوزارونه وایي چې د غرب ډالري جنگونه مو کول هغه وخت مو دا وجدان چیرته و چې اوس افغانان ملامتوي. حقیقت کې تاسو خپله پروژهیان یاست. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د پاکستان جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي کله چې یو افغان په جګړه کې ووژل شي نو موږ غوسه کیږو او ټوله پړه پر افغانستان اچوو چې ملت زموږ د تېروتنو په اړه خبرې ونه کړي او ګاونډی هیواد مجرم وګڼي. هغه دغه څرګندونې تېره ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال کړي دي. مولانا فضل الرحمن د خپلې وینا پر مهال د پاکستان پر حکومت سختې نیوکې کړي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ له طالبانو سره د پاکستان حکومت پر ترینګلو اړیکو هم څرګندونې کړي دي. هغه وایي موږ په تېرو 40 کلونو کې کومه جګړه کړې ده، موږ خپل پوځ او دولت په کومه جګړه کې ښکېل کړی دی، خو تل د ترهګرو د روزنې په برخه کې په نړیوالو دریځونو کې د پاکستان نوم یاد شوی دی. هغه وایي د پاکستان پوځ د نور د ناسمو تګلارو له پلي کېدا لاس واخلي او سیاسي ګوندونه د رامخکې کړي. هغه زیاته کړې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته چې کله حکومت پوځي اډې امریکا ته وسپارلې، آیا طالبانو کله هم له موږ څخه پوښتنه کړې چې ولې امریکایي الوتکې ستاسو له اډو څخه زموږ په فضا کې الوتنې کوي؟ هغه وایي تر ټاکنو وړاندې د دولت په همغږۍ له طالبانو سره مشوره وکړه او د طالبانو په بلنه د یوې اجنډا سره افغانستان ته ولاړ او طالبان یې د اجنډا په هر ټکي قانع کړل. نو بیا دغه هر څه چا خراب کړل؟ د هغه په وینا زه هلته په شخصي توګه ولاړم او بیا باید د دولتونو ترمنځ خبرې اترې شوې وای، خو ولې ونه شوې؟ موږ د خپلې خاورې سره د وفادارۍ له لارې د دولت په ساتنه کې خپل رول ولوباوه، خو زموږ د دولت واکمنان بې کفایته ثابت شول. هغه د پاکستان پر پوځ توندې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پاکستان سیاست د سیاسي ګوندونو ته پرېږدي او ناسمې تګلارې دي نورې نه عملي کوي. یاده دې وي چې تېره ورځ پاکستاني پولیسو خبر ورکړ چې پر مولانا د برید امکان دی او ښایي هغه په نښه شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.